په پیښور کې داسې کوم ځایونه او هوټلونه دي چې د پوره شپې لپاره ښځې او جنکۍ یوازې په 15,000 روپۍ ملاویږي. د دغو هوټلونو او د فحاشي اډې د ښځو مکمل اډرس او نمبر په همدې ویډیو کې در سره شیر کوم. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا زموږ او ستاسو د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې ډیره زیاته فحاشي شروع ده چې د دغو فحاشي یوازینی علت یو خو په علاقه کې د غربت ډیروالی دی او په دویم نمبر د سوشل میډیا خصوصا د ټیک ټاک د جنکیو فحاشي خورول دي. دا ښځې چې دغو بدکاري اډو ته ځي او هلته خپل ځانونه رجستر کوي، خپل نمبرونه ورکوي او ځینې یې بیا خپل اصلي نامونه نه رجستر کوي چې کله هم خلک دغه فحاشي اډو ته ورځي او یا هم دغو ښځو سره ملاوېدل غواړي نو په هغه نمبرونو کال کوي، د یو کس پر سر باندې دغه فحاشي اډې هم خپلې پیسې اخلي او بیا دې د همغه ښځې ځای ته ورلیږي. خو ملګرو کله هم دغه سړو هیڅ فکر نه ده کړی چې موږ دغه اډو ته ورځو د دې پر ځای چې هغوی ته د بدکاري په بدله کې پیسې ورکړو. داسې هم دوی کولی شي چې دغه بدکارې ښځې په کور کې نه وي او هغوی ته دغه پیسې بغیر د دغه غلط کار نه ورکړي. دغه ښځې چې په دغه بدکاري اډو کې دغه کارونه کوي اکثره د دغو ښځو مجبوري وي او د مجبوري په وجه باندې دا کارونه کوي. دغو ښځو د پیښور په صدر بازار کې په مختلفو ځایونو کې کورونه او ځایونه پکې راکړي دي او بیا پکې همدا غلط کارونه کوي.